قدرمنو عزتمنو دا چا چې 2 ودونه یا 3 ودونه کړي وي اکثر دوی دا شکایت کوي چې زموږ په کور کې جنجال ډېر دی خوشحالي نشته او کله کله هغه زنانې هم ډېر شکایت کوي چې زما خاوند زما سره انصاف نه کوي د 2 والاو دپاره خوشحالي په کور کې سکون څنګه راکلی سي او که څوک یو طرف ته ډېر کوږ وي د یوې کور والاو طرف ته د هغه انجام به د قیامت په ورځ څه وي تاسې دا دواړه واورئ د پیغمبر علیه الصلاة وسلام فرمان دی د ترمذي شریف حدیث دی چې د کوم چا 2 کور والاوي وي دی په هغه کې انصاف نه کوي د یوې و طرف ته زور ډیر وي د یوې و طرف ته کوږ وي نو دا به د قیامت په ورځ نیمۍ فلج وي یعنې د نیمۍ خوا به مړه وي که په دنیا کې تاسې لیدلي نه دي یو لاس یو پښه یې مړه وي او دغسې خوله یې کږه وي نو هغه به هم د قیامت په ورځ دا نیمۍ مړ وي عبادتونه به یې ډېر کړي وي صدقې به یې کړي وي خیراتونه به یې کړي وي روژې به یې نیولې وي اعمال به یې کړي نفلونه به یې کړي هر هغه څه چې یو دینداره ته کول پکار دي هغه به یې ټوله کړي وي لیکن صرف د یوې څه زیات کور والاوي دي د یوې طرف ته زیات مایله دي زیات ورټیټ دي نو دا به د قیامت په ورځ نیمۍ فلج وي نیمۍ به مړ وي زه به دا ټولو ته دا خبره کومه که تاسې غواړئ چې تاسې په کور کې خوشحالي راولي نو برابري انصاف عدل به کوې که نه زړه به دې تنګ وي زړه به دې پریشانه وي په کور کې به دې جنجالونه حضرت یحیی بن سعید رحمه الله فرمای چې د حضرت معاذ بن جبل رضی الله تعالی عنه 2 کور والا چې د کومې کور والا سره به د ده شپه وه یعنې د هغې نمبر به و نو بیا به د دا بلې کور والا سره د هغې په کور کې اودس هم نه کوه دغسې د معاذ بن جبل رضی الله تعالی عنه دا تقسیم و چې د کومې کور والا سره به و دا بلې کور والا سره بیا اوبه هم نه څښل حیات صحابه جلد نمبر 2 صفحه نمبر 209 عزتمنو دا هر 2-3 ودو والاو ته پکار دي چې دی داسې تقسیم په کور کې وساتي 24 ساعته د یوې سره 24 ساعته د بلې سره یعنې چې یو ماښام یې د یوې سره وارې شروع سو دا بل ماښام دی بیا بلې له ورځي د هغه سهار غرمه ماښام به د یوې سره سهار غرمه ماښام د بلې سره او که څوک یوې کور والا ته ډېر وخت ورکوي ماښام وختي وله راځي بلې له ناوخته راځي ای د خوب دپاره ځان راورسوي نه مجلس نه ګپه نه بانډار دا هم د قیامت په ورځ به د مجرمانو په صف کې ولاړ ها هغه د زړه مینه د زړه محبت د زړه میلان هغه که د یوې طرف ته وي خو په هغه باندې الله تا نه رانیسي ها دا 3 غټ شان نه نفقه لباس العیش یعنی څنګه خونه د یوې وي هغسې خونه د بل او څنګه لباس یې ویله راوړی څنګه کالي یې ویله راوړی هغسې بل نه نفقه څنګه یې شی په یوې خوري هغسې شی په بل داسې ده چې یوې له پټ شیان راوړی هبلې ته نه هېڅ هم نه ورکوې ها کله کله داسې وي چې د یوې یو شی خوښ وي د بلې هغه شی نه وي خوښ په خوراک کې په میوه کې نو داسې کوه دواړو ته 500 روپۍ مثلا خرچه ورکوه د هر یوې چې هر څه ته هوا کېږي زړه یې کېږي زما څه راغواړي پیسې دې راکړي زه به ونه راوړم که چا زړه نه کېږي هغه دې به ستا پیسې ورسره کېږي او دغسې په وخت کې تقسیم په شپه کې تقسیم د دغه 3 شیانو به ډېر ضروري خیال ساتي بیا که 2 وکې که 3 وکې که 4 وکې بیا به مشکل تا ته نه وي ستونزه به نه وي ها که انصاف نه وي د یوې سره به هم په جنجال اخته وي نو الله دې په موږ کې انصاف پیدا کړي